شریعت کې زمارونوي دلته ناست یم زه بیا یې یم یا به به نه یم خو زما نه دا یو څو خبرې واورئ د دې رشته دارۍ په باره کې سبا ماحول ډېر ګډوډ دی ښه صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و الله رب العالمین چې دا مخلوق پیدا کو کنه مخلوق نو به دا صله رحمی خپل مخې ته او دا رشته داری خپل مخې ته ودروله داسي او دای ورته وي چې اے رشته داری چې ته چا پاللې رشته داری د خپل منځ کې یو بل سره راشه درشه او خبرې احسان ده نو د قیامت په ورځ به هغې له جنت ورکوم او که ته چا کټ کړي رشته داری کټ کړه خپلولي کټ کړه نو د قیامت په ورځ د جنت نه کټ کوم دومره غټ سره دومره غټ او الله رب العالمین په دې قرآن کې وایي زما دې خبرو ته غوږ کېږدئ ښه خویندې زما میندې ناستې دي تاسو مشران ناستې دي ستاسو نه کشر یم خو د ورورولۍ خبرې ته کوم قرآن کې راځي چې دا رشته داری کټ کول دا د فاسقانو صفت دی که تاسو یو سړی یا ځان ته ګور چې زه فاسق یم که نه یا زه فاسقه یم که نه یم نو ځان ته وګوره چې رشته داري پاللې ده که کټکلې دي ده خپلولي دي پاللې ده او که کټکلې دي ده نو که ستا رشته داري پاللې وه او رشته داري دې پیوسته کړې وه او راشه درشه دې کوله نو په ځان دا ګواهي وکړه چې زه فاسقه نه یم زه مؤمنه یم ورنه که دا صفت پتا کې موجود نو ته صحیح ته فاسقانو کې راځي فهل عصيتم ان توليتم الله قرآن کې وي ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم نزدې ده چې تاسو په ځمکه کې فساد وکړئ رشته داري کټ کړئ او دا رشته داري دا فساد دی فسق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړي الله رب العالمین د دینه منع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د ابو هريره ده متفق علیه حدیث دی د بخاری او د مسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه هغه څوک چې ایمان په الله راوړي او د قیامت پر ورځ باندې ایمان نه وړي ګوره دا د رشته داري وپالي دا د رشته داري قائمه کی دا د رشته داري نه کټ کوي دا د الله او د رسول سره حکم دی موږ ته داسې وکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کدا چا دا اراده وي چې دا هغه رزق پراخه شي څه پراخه شي لکه رزق او دا هغه په عمر کې برکت راشي څومره غټي خبرې دي موږ غواړو کنه رزق هم غواړو عمر کې برکت غواړو کنه کله چا دا اراده کیږي او دا خبره خوخی چې دا هغه رزق پراخه شي او دا هغه په عمر کې برکت الله رب العالمین پیدا کی نو فلیصل رحمه ډېری رشتہ داری وپالي سړي وکي خپل ولی دی وپالي په وړه وړه خبره باندې موږ په کلونو خپیو په وړه وړه خبره باندې په کلونو باندې خپیو الکه خبره شیطان را باندې غالب شوی دی په ذهن کې رااله خبري غټي کړي دي او هغه زمون په لړ کې سم مضبوط ذهن ولې دی او دا غي باوجود منګه دا خبرې نه کوو مشرانو سره نه کوو د کشرانو سره نه کوو درونو خويندو سره خبرې نه کوو د ورنداریانو سره د چاچیانو سره خبرې نه کوو رشتہ داري د زمکه لاندې کړي دا خیری دی رشتہ داری کړي دي هغه چاته الله وای هغه سړی تباہ برباد کړي هغه زنانه تباہ برباد کړي چې الله ما سوک نه پالي خیری کړي د الله بندگانو خیری کړي پس کې پراته وای تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دو کسان دي چې دا غي اعمال الله رب العالمین ته نخیږي دو کسان دي چې دا غي اعمال الله رب العالمین ته نخیږي کو کنه شل رکعات تراویح وکا درې پسې ویتر وکا د شپې قیام الليل وکا 15 وخت منځ وکا روزه د سار نه د واخاون پورې ونیسا د قران تلاوت پکې وکا قران ته کینا ذکر اذکار وکا استاد کوټي د چت نستا اعمال بر نه دي تیری سوق دي یو چې مشرکی او دویم هغه سوق چې د چا سره وراني او دی سره وکاینه